د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ښاغلی غني ته ډاډ ورکړو. دفاع وزیر ویلي ول چې مه ډارېږئ او مه تښتئ. هغه ویلي و موږ تاسو اول نه هم نه وژلی، خیر وتښتېدلی، له خپل هیواد او افغان ولس سره مو چل وکړو. ښاغلي غني تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد دا هم ورته ویلي چې اوس هم موږ فرصت درکړی، په ډاډه زړه کولی شئ چې بیرته افغانستان ته راستانه شئ. تاسو ته به هیڅوک خلک په بده سترګه په بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد دې مرکه کې ویلي ګڼ شمېر افغان مشران او سیاستوال دا مهال افغانستان کې دي او د ده په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. ظاهرا د نوموړي اشاره پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ته وه چې دواړو د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل خوشي کړو. خو پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د نوموړي نږدې سلاکاران او پخواني کابینې ډېر غړي د کابل د سقوط پر مهال له افغانستان نه ووتل. ښاغلی غني د کابل له پرېښودو یوه ورځ وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ول دا ورته د منلو نه وه چې افغانستان یو بل مشر دې هم پلازمینه کابل کې ووژل شي. نو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ټولو وګړو ته عمومي بخښنه اعلان کړې چې په هغه کې د پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان سره بیا خیر چارې.